فیسبوک پیج څخه پیسې وګټو. آیا په افغانستان کې فیسبوک آی ډي یا هم پیج پیسې ورکوي او که نه یې ورکوي؟ په کومو شرایطو پیسې ورکوي، کوم شرایط لري؟ زه دغه ویډیو کې تاسو ته ټوله طریقه درښیم. زموږ اکثره هېوادوال تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې فیسبوک څخه پیسې ګټل کېږي او که نه ګټل کېږي. نو دغه ویډیو کې زه تاسو ته ټوله طریقه درښیم څنګه موږ له فیسبوک څخه پیسې ګټلی شو، په کومو شرایطو پیسې ورکوي. خو له ویډیو شروع کېدو مخکې تاسو زما چینل درسره سبسکرایب کړئ. تاسو به لومړی راشئ، د هغې لپاره به خپل فیسبوک آی ډي راخلاصه کړئ او پروفایل ته به لاړ شئ. پروفایل به راخلاص کړئ. دلته دغه ځای کې تاسو ګورئ زما آی ډي چې دا پروفیشنل موډ ته نه ده وختلې. تاسو باید لومړی خپل آی ډي چې د هغه پروفیشنل موډ ته واړوئ. صحیح ده. دلته وګورئ زما پرنټ چې دی هغه څه کم 15,000 پرنټ دی، خو پروفیشنل موډ ته چې دی هغه ته نه ده وختلې. تاسو باید لومړی خپل آی ډي چې د هغه پروفیشنل موډ ته واړوئ. نو تاسو ته زه دغه طریقه هم ښیم څنګه موږ خپل آی ډي پروفیشنل موډ ته اړولی شو. را به شئ، دغه دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای باندې. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، لاندې به راشئ، دلته دغه پروفیشنل موډ دا ټرن آن پروفیشنل موډ دا ځای باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. د هغې وروسته لاندې دغه ټرن آن دا ځای باندې به کلیک وکړئ. لږ به انتظار شئ، ورته کله چې یو څو ثانیې ووتې نو ستاسو آی ډي چې د هغه پروفیشنل موډ ته واوړي. نو زه اوس راځم، تاسو ته زما پروفایل درښیم چې زما آی ډي پروفیشنل موډ ته وختلې ده که نه. لاندې به راشئ، دلته دغه ته وګورئ، زما آی ډي چې د هغه پروفیشنل موډ ته واوښته. دلته وګورئ 6,500 زما فالوورز دي او 2,300 زما فالوینګ دي. کله چې پروفیشنل موډ ته واوښته نو ستاسو آی ډي چې د هغه د ارنینګ لپاره برابره شوه، یعنې پیسو ګټلو لپاره چې د هغه برابره شوه. نو اوس د دغه کوم شرایط دي، په کومو شرایطو سره پیسې ورکوي. لومړی شرط یې دغه دی، تاسو باید 15,000 فالوورز ولرئ. صحیح ده. کله چې 15,000 فالوورز ولرئ او دوهم شرط چې دی هغه ستاسو ویډیوګانې چې دي هغه باید 15,000 دقیقې کتلې شوي وي. صحیح ده. یعنې تاسو کومه ویډیوګانې چې پورته کوئ هغه باید 15,000 دقیقې وکتلی شي. دا دوهم شرط دی. دریم شرط یې دغه دی، ستاسې آی ډي چې ده هغه باید په یو بهرني نمبر باندې جوړه وي، ځکه چې افغانستان کې مونټایزیشن چې ده هغه کار نه کوي. نو باید موږ څه وکړو د هغې لپاره، تاسو باید خپله آی ډي یا هم خپل پیج چې دی د هغې لپاره یو داسې ملګری اډمین کړئ چې هغه په خارج کې اوسېږي. یعنې د یو څه وخت لپاره هغه په خارج کې آی ډي یا هم پیج چې دی هغه استعمال کړي. نو کله چې څه وخت هغه پیج استعمال شي، ستاسو آی ډي یا هم پیج چې دی هغه به سمدستي منټایز شي. کله چې منټایز شي نو ستاسو آی ډي یا هم پیج چې دی هغه به د ارنینګ لپاره یا هم د پیسو ګټلو لپاره برابره شي. نو کله چې ستاسې آی ډي یا هم پیج چې دی هغه منټایز شي نو تاسو ته به سمدستي د ارنینګ لپاره یوه صفحه راشي دا ډول. دلته وګورئ څنګه چې ستاسو آی ډي چې دی هغه منټایز شي، تاسو ته به د پیسو ګټلو دغه اپشن چې دی دغه فعاله شي. کله چې دغه فعاله شي نو تاسو ته بیا له هغې وروسته په هر پوسټ هره ویډیو باندې د خپلې پیسېدۍ له مخې تاسو ته پیسې درکوي او تاسو بیا کولی شئ چې هغه پیسې خپل اکاونټ ته ترې وباسئ. نو اوس وخت کې ډېره اسانه شرایط دي د فیسبوک یا هم پیج، ځکه فقط 15,000 فالوورز دي او 18,000 دقیقې دي او د هغې تر څنګ ستاسو اکاونټ باید خارج کې یو څوک استعمال کړي، ځکه افغانستان کې مونټایزیشن چې د هغه کار نه کوي. نو که یو څوک تاسو خارج کې لرئ، هغې لپاره تاسو خپل آی ډي هم پیج ورکړئ تر څو یو څه وخت لپاره استعمال کړي. نو کله چې هغه استعمال کړي نو سمدستي ستاسو اکاونټ چې د هغه به منټایز شي او تاسو لپاره به د پیسو ګټلو اپشن چې د هغه فعاله شي. او د دې تر څنګ د ټلګرام چینل څخه تاسو کولی شئ چې پیسې وګټئ. د هغې په هغې باندې هم ما ویډیو جوړه کړې، تاسو هغه ویډیو هم زما یوټیوب چینل کې کتلی شئ. زه تاسو ته د یوټیوب چینل د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې هم پرېږدم او همداشانته د ویډیو په کمنټ کې هم پرېږدم او له هغه ځای څخه زما د یوټیوب چینل لینک ترلاسه کولی شئ. نو دغه ویډیو که ویډیو مو خوښ شي، ویډیو درسره لایک کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او دغه ډول ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.